ډاکټر محمد اشرف غني وایي طالبان د پښتنو استازي نه دي، د دې کارونه په پښتو قوم پورې هیڅ اړه نه لري. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني چې دا وخت په متحد عربي اماراتو کې دی، وایي چې افغانستان کې دا وخت بشري حالات په تیزۍ سره نور هم خرابېدونکی دی او تر اوسه صرف نړیوالو بشري مرستو د یو بشپړ بحران مخنیوی کړی دی. ښاغلي غني یکشنبه په سوشل میډیا باندې یو پیغام خپور کړ او هغه کې د افغانستان په روانو حالاتو خپل نظر څرګند کړ. هغه ویل چې په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو یو خفیه سازمان واکمن دی چې د ملک د اقتصاد تنظیم نشي کولی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې افغانستان د هویت پیژندګلوۍ بحران خواته یوړل کېږي او که د دې کار مخه ونه نیول شي، د هغه په وینا د دې کړکېچ نقصانات به اوږدمهاله او خطرناک وي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني وینا وه چې د افغانستان په مشترکه ملي هویت باندې د بېلابېلو اړخونو حملې روانې دي او دې کې طالبان تر نورو ډېر زیان سبب جوړېږي، ځکه طالبان هر هغه څه چې زموږ ګډ ملي افتخارات دي له منځه وړي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.